السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل ژوندي او خوشحال او کامیاب لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه د هغه کسانو لپاره چې ډیرو خلکو دا غوښتنه له موږ څخه کړې چې د رزق د بندش لپاره، د کاروبار د بندش لپاره یا د قرضداري څخه د خلاصون لپاره یوه بهترینه وظیفه موږ ته وښیه. نو نن محترمینو یوه وظیفه درښیم د رزق د ډیري لپاره، د رزق د فراخي لپاره او د قرض له خلاصون څخه دا یو ډیر مجرب عمل. محترمینو، د دې وظیفې په برکت سره چې هر څومره قرضدار یاست هغه قرضه به الله پاک جل جلاله ادا کړي، له هغه قرضداري څخه به الله تعالی خلاص کړي او له دې سره سره به الله پاک جل جلاله مالداري هم در نصیب کړي. یعنې که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې وظیفې په کولو سره به د ستاسو تر مرګه پورې به هم تاسو مسکینان نسئ، له فقر سره به نسئ مخ، له مسکنت له غریبي سره به نسئ مخ، نو تاسو دا زما خبره ومنئ. تاسو دا را سره ومنئ چې دغه وظیفه تاسو سره د رزق د فراخي لپاره، د رزق د په پراخي کې ستاسو مرسته کوي. دا ډیره بهترینه وظیفه ده د وخت اولیای کرامو ته چې به هم کله خلک راتو او د رزق د بندش مثلا شکایت به ورته کوي، نو دی به دا وظیفه ورکوله چې دا وظیفه کوه، بیا به هغه کسان راتللو چې صاحب ډیر مالدار سم، ډیره دنیا الله تعالی راکړله. نو محترمینو، دغه یوه وظیفه زه تر تاسو رسوم، خو ستاسو دا ذمهواري ده که چیرې دا وظیفه تاسو وکړه او تاثیر یې وکړئ، زما خو دا یقین ده چې انشاءالله بیا به له دې نه بعد تاسو مسکینت نه ووینئ، تاسو به فقر نه ووینئ، تاسو به غریبي نه ووینئ، او د غرونو په شان ته چې قرضه پر تاسو باندې وي هغه به الله تعالی ادا کړي. مثلا پر یو انسان باندې قرضداري ډیره وي، د دوار خطا وي، دی کور نشي چلولی، بیا په دې اوس ګراني کې دی خپل بچال، دی خپل عیال نشي ساتلی، نو د قرضداري د ادا کولو خبره خو پر لو لار پرېږده. انشاءالله دا به الله پاک جل جلاله دته له هغه طرف، له هغه ځای څخه رزق ورکړي او د قرضداري اسباب چې دی قرضداري ورباندې ادا کړي، له هغه ځای څخه به دته الله تعالی اسباب برابر کړي چې هغه طرف ته به د سوچ او فکر هم نه وي. یو داسې خالق ذات لرو، یو داسې رازق ذات لرو، هیڅکله باید نا امیده نسو. که څه هم په هر څومره قرضه کې ډوب وي، الله پاک جل جلاله و درته د الله تعالی و طرف ته رجوع وکړه، فورا د الله تعالی خلاصوي له قرضداري څخه. امکان نه لري چې ته د الله تعالی جل جلاله درته ورشي او الله پاک جل جلاله دې نا امیده راوشړي، دا نشي کېدلی. خو خپل ځان پر شرایطو برابر کا، بیا وظیفه وکړه، دعا وکړه، ستا دعا به الله تعالی فورا قبلوي. محترمینو، که دا وظیفه تاسو وکړه او دغه له قرضداري څخه خلاص سواست او د رزق خاوندان سواست، له نورو ملګرو ته هم وښیاست. په دې کې بخل مه کوئ. زموږ ذمهواري ده چې کومه وظایف یې موږ ته معلوم وي تر تاسو یې رسوو، ستاسو ذمهواري ده تر بل مسلمان یې ورسوئ. شاید هغه هم له داسې مشکل سره مخ وي او ورڅخه خلاص شي له مشکل څخه، نو بیا به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، دا زموږ وظیفې کوئ په یقین سره، په عقیده سره، انشاءالله دا به ډېر زر تاثیر کوي. محترمینو، دا وظیفه د رزق د بندش لپاره چې ما تاسو ته وویل چې انشاءالله تر مرګه پورې به بیا تاسو مسکینان نسئ، تاسو به غریبان نسئ، چې هر څومره قرض دی هغه څخه به تاسو الله تعالی خلاص کړي. بیا به الله پاک جل جلاله تاسو ته داسې وس او توفیق درکړي چې بل چاته به تاسو قرضداري ورکوي. کم وخت کې چې تاسو و بل چاته محتاج واست، بیا به داسې خلک مثلا تاسو به الله تعالی د داسې رتبې خاوندان جوړ کړي چې بل چاته به فور پیسې ورکوي، په قرضداري به بل چاته روپۍ ورکوي. تاسو به مالدار یاست، تاسو به دولتمن یاست، تاسو به ډېرې پیسې لرئ. دا وظیفه د دوستانو د استغفار وظیفه ده. محترمینو، دغه استغفار په باب باندې که هر څومره فضائل زه تاسو ته ذکر کم، خو بیا هم لږ دي، زموږ تر وس بهار دي. کم چې ما ته معلوم او موږ ته معلومات ده هغه تر تاسو ضرور رسوم. محترمینو، دا ډیره بهترینه وظیفه ده، یو ځل ضرور عمل ورباندې وکړئ. امام حسن بصري رحمه الله ته یو سړی راغی، صاحب ډیر مسکین یم، پیسې نه لرم،
د دې لپاره یو وظیفه راوښیه، د استغفار وظیفه یې وروښوه. د ګناهو لپاره یو بل کس پوښتنه ځینې وکړله چې ګناهونه مې الله معاف کړي، څه شی ووایم؟ استغفار یې وروښوئ. بل کس ورته راغلی صاحبه د دې لپاره وظیفه راوښیه چې وچکالي زیاته ده، استغفار یې وروښوئ. محترمینو دا د دې درو شانو لپاره کافي او شافي ده. بیا په دې اوس وخت کې په دې موجوده په دې سږ کال کې خو بارانونه هم نه دي سوي، وچکالي هم زیاته ده. نو محترمینو دا وظیفه زه درښیم ډېره یې وایاست، چې څومره مې وس کېږي هغومره یې وایاست. هغه چې کوم زه تاسو ته درښیم هغومره خو ضرور ووایاست، تر هغه چې څومره زیاته ویلی شي ویې وایاست. که چیرې د دې وظیفې په برکت سره ستاسو دعا قبوله سوه، الله تعالی پر دې انسانانو پر دې حیوانانو باندې باران وکړي، نو الله پاک جل جلاله به ستاسو آخرت هم در سم کې، دا دنیا هم. الله پاک جل جلاله به د هغه خلکو په خوله باندې تاسو ته هغه انسانان دعاګانې وکړي کوم چې تاسو استغفار ویلی وي، د هغه برکت باندې الله تعالی باران ووروي. نو حیوانان به هم اوبه سي، هم به ماړه سي، او کال به هم آباد شي، او مسلمانانو ته هم ګټه ورسوي، او تا ته به هم دا مسلمانان ډېرې دعاګانې بیا وکړي. د دې ټولو لپاره دا مجرب عمل ده، زه له تاسو سره شریک کوم، دا ضرور وکړئ. محترمینو زه د وظیفې پر طرف باندې دا وظیفه له هر لمانځه نه بعد کېږي، دا یاد ساتئ، له هر لمانځه نه بعد کېږي. خو دا یوه خبره ضروري ده، کمې زنانه ګوري نارینه هم کولی شي، زنانه هم. کمې زنانه چې د ناجوړي په حالت کې وي، مثلا هغه حالت کې چې په هغه وخت کې دوی ته لمونځ هم معاف ده، هغه لمونځ دوی نشي کولی، لمونځ بیا راګرځېدل هم دوی ته نه غواړي، او کم روزې چې دي د روزې قضایي خو نه بیا دوی ته ستا هغه ځان ته مسله دغه طرف ته نه ځم، خو لږ مې اشاره ورته وکړه. ما ول دغه کم چې مثلا زنانه دي دا خو نو لمونځ نشي کولی په دې ناجوړي د بیماري په حالت کې، کم چې دوی ته په میاشت کې خپله بیماري راځي، نو دا به داسې کوي کله چې د لمانځه ټیم شي اودس به وکړي، کله چې اودس وکړئ له هغه نه بعد دې کیني پر قبله باندې، مخ دې د اتحیات په شکل باندې دې کیني، هغه دې دا وظیفه کوي. لمونځ خو نشي کولی، دغه وظیفه دې فیاد باندې وایي، د استغفار دا بیا څه حرج نشته پکې کې، کولی شي. او کم نارینه چې د هغه د لمونځ وکړي چې له لمانځه څخه فارغه سو، دا 5 وخته لمونځ ده، مثلا که په کور کې که په مسجد کې، نو له لمانځه څخه فارغه سو، یا هغه زنانه چې مثلا د ناجوړي په حالت کې هغه د په هغه خپله طریقه باندې، یا هغه زنانه چې د ناجوړي په حالت کې نه وي، مثلا لمونځ ورته جایز وي، کولی شي هغه بیا د لمانځه نه بعد وکړي. محترمینو هغه وظیفه دا ده کله چې هم له لمانځه څخه فارغ سواست، نو بیا یو وارې درود شریف ووایاست، اللهم صل علی مبارک ده، له هغه نه بعد یو نیم سل واره استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دا یو نیم سل واره ووایاست. له هغه نه بعد بیا یو وارې درود شریف ووایاست. له هغه نه بعد بیا د دې رزق د دې قرضداري د دې باران په باب باندې ګورئ، دا میره نشي خامخا د وچکالي په باب باندې دعا وکړئ. کله چې تاسو دعا وکړئ، له هغه نه بعد به الله پاک جل جلاله ستاسو هغه دعا قبوله کړي، الله تعالی به هم له قرضداري هم خلاص کړي، الله تعالی به مالدار هم کړي، الله پاک جل جلاله به د ستاسو د دعا په برکت، ستاسو د استغفار په برکت سره پر هغه علاقه باندې باران هم ووروي. محترمینو دا وظیفه کوئ، د دې وخت نه ده معلوم چې مثلا څو ورځې ده، خو ښه خبره دا د تر هغو وختو یې کوئ چې څومره دغه مشکل حل سو، خو له هغه نه بعد بیا د الله پاک جل جلاله دا شکر وباسئ، کوم دا مشکل حل سو بیا د ځان لپاره یو عادت وګرځوئ. داسې مه کوئ چې کله هم په سخت حالت کې تاسو راګرځئ بیا وظیفو طرف ته ځئ، بیا الله تعالی جل جلاله یادوئ، او کله چې هم تاسو مالداره سئ، مثلا پریشاني نه وي، هیڅ نه وي، خوشحاله زندګي وي، بیا الله هیر کړئ. من نه داسې مه کوئ، په هر وخت به مو الله په یاد وي، د سختي او د خوشحالي په حالت کې، د سختي په حالت کې به الله تعالی جل جلاله بولئ، د خوشحالي په حالت کې به الله پاک جل جلاله شکر ادا کوئ، د الله تعالی حمد به وایاست، انشاءالله بیا په دې دنیا کامیاب یاست، په هغه دنیا هم. خدای دې وکړي محترمینو چې دا وظیفه مو خوښه سوې وي، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. پر الله تعالی مو سپارم تر بلې وظیفې پورې، د خدای په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.